سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د ملګرو ملتونو سرمشریزه له طالبانو پرته د ګڼو هیوادونو مشرانو د امریکا نیویارک ته رسیدلي دي. د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ سرمشریزه غونډه د نړۍ له لر او بره د لسګونو مشرانو په ګډون دا اونۍ پیلیږي. سږنۍ ناسته د ملګرو ملتونو 90مه سرمشریزه غونډه ده چې ټاکل سوې ده چې د نړۍ څه باندې 190 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. د نړۍ ګڼ شمېر مشران دغې غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلي دي، خو د طالبانو د حکومت کوم استازی دغې غونډې ته نه ده بلل سوی. هغه چاره چې د طالبانو د نیوکو سبب شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر سهیل شاهین وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي ته هم معرفي شوی دی، خو منل شوی نه دی چې د دې سرمشریزې جوړېدو په درشل کې ویلي د خلکو ملاتړ او په ټول هیواد له واکمنۍ سره زموږ کوم پلاوی د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته نه ده بلل سوی. هغه په خپل ایکس پاڼه باندې خپل بیان خپور کړی دی، ویلي دی داسې تګلاره هیڅ ستونزه نه حلوي بلکې لا واټن رامنځته کوي. ښاغلي شاهین ویلي دی دا د ملګرو ملتونو د هغه دریځ واضحه مخالفه کړنلاره بللې ده چې د ده په ټکو وایي له طالبانو سره به تعامل ته دوام ورکوي. له دې سره چې د طالبانو د حکومت کوم استازی به په دې سرمشریزه کې نه وي، خو ویل کېږي چې افغانستان، فلسطین، ایران، روسیه، یوکراین، سودان او ځینې نور هیوادونه به د دغې ناستې د بحثونو یوه اصلي موضوع وي. دا سرمشریزه اصلي ناسته چې دا اونۍ پیلیږي د افغانستان له ګاونډه ورته د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان، د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف، د هند لومړی وزیر نریندر مودي، د بنګلادیش لنډمهاله لومړی وزیر محمد یونس او ځینې نور د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.